کمال ناصر اصولي د طالبانو حکومت او شمالي ټالواله د سکې دوه مخونه دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ولسي جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي وایي د طالبانو حکومت واک انحصار کړی او نه غواړي د نورو قشرونو غړي پکې شریک کړي. نوموړي زیاته کړې د طالبانو حکومت او شمالي ټالواله د یو سکې دوه مخونه دي. د هغه په خبره د وینا ناسته د ولس غږ نه دی او د طالبانو حکومت کابینې هم تر اوسه د ولس درد نه دی دوا کړی. بل خوا نړیوال شل اولس جام کې افغان لوبډلې سویل افریقا ته ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې څخه له ماتې وروسته د کرکټ 2020 نړیوال جام له سیالیو بهر شو. دغه لوبه نن سهار په ویسټ انډیز کې د افغان لوبډلې او سویلي افریقا لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. په پیل کې د افغانستان د کرکټ لوبغاړو توپ وهنه وکړه او ټوله لوبډله 11.5 اورونو کې د 50 منډو باندې وسوځېده او سیالي لوبډلې ته 50 هدف وټاکه. د سویلي افریقا لوبډلې ورکړل شوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو د لوبې په 9 اور کې پوره کړ. دوستانو، دا د نن د چمتوګۍ خبر تر بیا هم په الله سپارم.